د نن ورځې ډیر تازه مهم لنډ خبرونه له موږ څخه ډیر په لنډو کې واورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. پاکستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین وایي د پاکستان له لوري د ترانزیت پر وړاندې د دروازو د تړل کېدو له امله هره ورځ سوداګر لږ تر لږه 2 میلیونه ډالر زیان ویني. دوی وایي له تیرو 33 ورځو راهیسې له کراچۍ بندر څخه تر تورخم، غلام خان او سپین بولدک دروازې پورې په شاوخوا 15,000 کانټینرونو کې د افغان سوداګرو توکي بند پاتې دي چې د اجناسو د خرابېدو له زیان سربیره پر سوداګرو اضافي لګښتونه هم راځي. د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي پاکستان خوا ورسره ژمنه کړې وه چې نن به د مسافرو ترڅنګ د ترانزیت پر وړاندې هم دروازه خلاصوي، خو دا ژمنه یې پوره نه کړه. بلخ د بلخ پولیس وایي په چمتال ولسوالۍ کې د مین چاودنې له کبله 15 ملکي وګړي وژل شوي دي. د بلخ پولیس وایان عادل شاه وایي دغه پیښه نن د چمتال ولسوالۍ په بای تیمور سیمه کې رامنځته شوې ده. نوموړی وایي چې مین د دولت د مخالفینو له لوري ځای پر ځای شوی و او ملکي وګړي پکې وژل شوي دي. چمتال د بلخ ولایت په 40 کیلومتري کې پرته ناامنه ولسوالۍ ده. د امریکا فشار ولسمشر غني ارګ ته د مالیې وزارت د صلاحیتونو د انتقال په اړه خپل فرمان لغوه کړی ده. ولسمشر ماڼۍ وایي چې مالیې وزارت ته بیرته پخواني واکونه انتقال شوي او کولی شي له خپلو صلاحیتونو استفاده وکړي. په ورته وخت کې د مالیې وزارت نوی سرپرست عبدالهادي ارغندیوال چې یوې خبري ناستې وینا کوله ویل چې ولسمشر غني ارګ ته د مالیې وزارت صلاحیتونو د انتقال او په 3 برخو د دې وزارت تقسیم په اړه خپل فرمان بیرته اخیستی دی. افغان حکومت د افغانستان د سیمهییزو ارګانونو د خپلواکۍ ادارې رئیس عبدالمتین بیګ او د افغان سولې لپاره د مرکچي پلاوي غړی وایي افغان حکومت په لومړي پړاو کې دغه طالب بندیانو خوشي کولو ته چمتو نه دي چې په لویو بریدونو کې لاس درلود. نوموړی چې په کابل کې یو خبري غونډې ته خبرې کولې وویل افغان حکومت چمتو دی چې په لومړي سر کې 400 طالب زندانیان خوشي کړي چې جرم یې کم وي، خو د په خبره طالبان دغه 15 کسانو خوشي کېدو غوښتنه کوي چې لوی بریدونه یې پلان کړي وو. حامد کرزی د هیواد پخوانی ولسمشر حامد کرزی د ارزګان ولایت په خاص ارزګان ولسوالۍ کې او د بغلان ولایت په چشمشیر سیمه کې هغه هوایي بریدونه چې له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون یو شمېر کسانو ته مرجوب لا وخت په کلکو ټکو غندلی او یاد بریدونه بشري ضد جنایت او د سولې خلاف عمل بللی ده. حامد کرزی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو پر ژر پیل کېدو ټینګار کړی او په جګړه کې له ښکېلو غاړو یې غوښتي چې د تاوتریخوالي د زیاتوالو پر ځای دي په هیواد کې دایمي سولې او امنیت د ټینګښت لپاره چې د هر افغان هیله ده کوټلي ګامونه واخلي. قومي مشر کورنۍ چارو وزارت کې سرچینې وایي چې د وردګو د یو تن قومي مشر ډاکټر ضیاءالدین کمال د وژل کېدو په تړاو یې پلټنې پیل کړې دي. بلخوا د کمال کورنۍ وایي چې پرله پسې څو ورځې د مخه نوموړي د پیدا کولو لپاره له امنیتي استخباراتي ادارو مرسته وغوښته، خو کومه د پام وړ مرسته چا ورسره ونه کړه. د یادونې وړ ده چې نوموړي څه موده مخکې د کابل ښار له 5مې امنیتي حوزې تښتول شوی و چې نن یې د وردګو تنګي کې جسد پیدا شوی دی. هند د هند د لومړي وزیر نریندرا مودي په غوښتنه په ټول هند کې د 9 دقیقو لپاره برېښنایي څراغونه بل شوي او پر ځای شمع لګول شوي دي. د هند لومړي وزیر له خپلو خلکو غوښتي وو چې له کورونا سره د مبارزې لپاره په ټول هند کې خلک باید په کورونو کې خپل برېښنایي څراغونه ګل کړي او پر ځای شمع بلې کړي او دعاګانې وکړي. تېره شپه هندیانو د 9 دقیقو لپاره شمع بلې کړې وې. له دې سره په دغه هیواد کې تر دې دمه 100 کسه د کورونا له امله مړه شوي دي. مثبتې پیښې هم په ډېرېدو دي. کورونا په هیواد کې د کورونا له امله د لومړني متخصص ډاکټر مړینه تایید شوه. د راپورونو له مخې ډاکټر حنیف الله د فامیلي طب متخصص د کورنۍ وایرس له امله مړ شوی دی. په دې توګه دا لومړنی ډاکټر دی چې په هیواد کې د کورونا وایرس له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. نوموړي د کورونا ضد مبارزې په برخه کې فعالیت کوه او د خپلو ناروغانو پالنه یې کوله چې پر کورونا اخته شوی و. د کورونا پر وړاندې د مبارزې د ملي اتحادیې اجرایي رئیس ډاکټر سید خالد راشد نوموړي د کورونا پر ضد د روانې مبارزې شهید بللی دی. کورونا پاکستان ښایي په پاکستان کې د افغان کډوالو په کمپونو کې د کورونا وایرس له امله بشري ناورین رامنځته شي. د پاکستان د کډوالو او قبایلي چارو وزیر شهریار افریدي وایي د کورونا وایرس او همدار راز د دغه وایرس د خپرېدو د مخنیوي په موخه د رامنځته شوي بندیز له امله ښایي د افغان کډوالو په کمپونو کې بشري ناورین رامنځته شي. د په خبره ملګري ملتونو مسؤلیت لري چې د دغه کډوالو ستونزې حل کړي او په دې توګه دوی له خطرونو خوندي کړي. افریدي وایي د پاکستان حکومت یو مرستندویه بسته د دغه کډوالو لپاره ځانګړې کړې ده، خو د هر څه بسنه نه کوي او د نړیوالو لا ډېرو مرستو ته اړتیا ده. نړیوال
امریکا وایي نړیوال ډونران په افغانستان کې له روان وضعیت ناهیلي شوي دي. د سولې او مرکزي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې ایلیس ویلز پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي په داسې حال کې چې نړۍ د کورونا وایرس او د هغه ویجاړونکي اقتصادي اغېز تر فشار لاندې ده، مرسته کوونکو له هغه پروګرامونو او خصوصي مسایلو چې د افغانستان خلکو د سوکالۍ پر وړاندې مطرح کېږي ناهیلي او ستړي شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم متحده ایالاتو د ولسمشر غني او عبدالله ترمنځ د سیاسي جنجالونو دوام څخه اندېښنه ښودلې ده. ایټالیا او اسپانیا چې د کورونا له امله ډېر خلک پکې مړه شوي د مثبتو پیښو په شمېر کې یو اندازه کموالی خبره کړې، خو امریکا بیا د یوې سختې اونۍ خبرداری ورکړی. په امریکا کې پر کورونا وایرس د اخته خلکو شمېر له 3,01,000 اوښتی او د مړو شمېر 9,500 ته پورته شوی دی. ایټالیا او اسپانیا چې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس له امله زیات خلک مړه شوي، ویلي چې په دې وروستیو 2 ورځو کې مثبتې پیښې راکمې شوي دي. د دواړو هیوادونو کې 2,60,000 کسان کورونا نیولي، خو د مړو شمېر یې له 28,000 اوښتی دی. بریټانیا د راپورونو له مخې 10 ورځې وړاندې تایید شوه چې بوریس جانسون په کورونا اخته شوی ده او اوس نوموړي ته نږدې کسان وایي چې روغتیایي وضعیت نور هم خراب شوی او د ډاکټرانو په سپارښتنه روغتون ته لیږدول شوی دی. هغه اوس هم د بریټانیا لومړی وزیر دی، خو د ټاکل شوي چې د وزیرانو راتلونکې غونډه د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ ترسره شي. په بریټانیا کې ګڼ لوړپوړي چارواکي پر کورونا وایرس اخته شوي دي چې له دې ډلې د دغه هیواد شهزاده د روغتیا وزارت مرستیاله او نور لا هم بستر دي. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ، ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بل ویډیو مو په لوی رب سپارمه.